افغانان ورونو هیله کوم چې دا ویډیو زیات شیر کړئ. ذبی شینواری یا افغان بیجان په خلاف باندې یو پروپاګاندا روانه ده، غواړي چې موږ خپل افغانان یو بل سره واچوي. ما ډېر انتظار وکړم الفوک به راشي د دې وضاحت به ورکړي. یو افغان ورور ویډیو خلک شیر کوي چې یاره د ذبی شینواري ته کنځلې کړي، د هغه چې په اوس دې دنیا کې نشته دی، خو خلک د دې ویډیو نه فکر نه کوي چې دا ویډیو چا ډکه کړې ده او چا د دې نه دا دسیسه جوړه کړې ده. یې راته ټوله ښکاره کوم، خو یو مهرباني وکړئ چې دغه ویډیو شیر کړئ، ځکه د دغه ویډیو چې ده د مور یې ګوري، چې زموږ او ستاسې مور ده، نور افغانان یې ګوري، د فامیل یې ګوري، او خپله راځي افغانان یو بل ته کنځلې کوئ. تاسې راځئ اول دا ویډیو در باندې ګورم، بیا تاسې سره خبرې کوم. ګورئ افغانان ورونو، دا دی افغان ورور چې دا د ذبی شینواري پسې نه ده ډکه کړې. دا هغه د توجه والا مولا چې وه چې کله مړ شو د دې دنیا نه لاړو، نو دا هغه ویډیو پسې ډکه کړه. و د ذبی شینواري عکس شاته لګولی دی چا، او هغې پسې دا ویډیو هغې ته دغه کړې ده. نو خبره دا ده چې اول د دې ویډیو معلومات وکړئ. زه 100% کې دغه ویډیو ما کتلې ده، ما لیدلې ده، او دغه هلک چې هر دې کې وي باید وروره ته راشي ته وضاحت ورکړه. موږ ګوره موږ دا نه ویو چې څوک مړ شي بس ختم شو. موږ د چې څوک مړو پسې کنځلې کوي دا خبره نه ده. اسلام اجازه درکوي، نه افغانیت اجازه درکوي، نه پښتو اجازه درکوي. خو دا ویډیو چې ده د دې هلک د ذبی شینواري پسې نه ده ډکه کړې، دا بل چا د پروپاګانډې په حساب باندې جوړه کړې ده، او هغه د توجه والا چې په حق رسېدلی و ده ورته رد و بد ویلي و، نو هغه یې اوس راغستی دی ورسې د ذبی شینواري دغه یې کړی. نو مهرباني وکړئ. بل د ده فامیل ته موږ ویو چې یا موره کوي ته زموږ مورې، تا داسې زوی لرودو چې هر یو افغان پسې جاړي، هر یو افغان پسې جړیږي. ته انشاءالله فکر مه کوه، ستاسې درد زموږ درد دی موره کوي. تا یو اتل قهرمان بچی راوړی و، موږ ټول افغانان پسې خپوی. موږ هر چاته چې څوک منفي پروپاګانډه کوي د هغې ته جواب ورکوو، ځکه هغه زموږ ورور و ذبی شینواری. الله دې جنتونه نصیب کړي. او ذبی شینواری د ملي بیرغ یا د ملي شیانو ډېر دغه و، نو د ملي بیرغ په باره کې به هم تاسې مبارزه کوئ. او دغه ویډیو وضاحت مې درته درکړو. هیله کوم چې دا شیر کوئ او د ټول افغانانو ته ورسوئ چې دا دروغ دي. اصل کې دا ویډیو دی هلک دې پسې نه، خپل افغان ورور دی، خپل پښتون ورور دی، دا بل چا پسې ډکه کړې وه، مګر د منافقت په خاطر وانې دې اوس راغسې د ذبي سره یې دغه کړې ده. الله دې هغه وبخي، او منافقین به هېڅکله کامیاب نه شي. چې موږ ژوندي انشاءالله دې مخونه به ښکاره کوو. هیله کوم چې دا ویډیو شیر کوئ ټول افغانانو ته.